بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو لیدونکو پر سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. وختونه مو نیکمرغه. هیله مندم چې راته روغ و جوړ اوسئ. انشاءالله چې هر چیرې چې اوسئ په خیر و په خوښۍ سره مو نننۍ ورځ را رسولی اوسئ او زموږ د خپرونې یعنې لمر ماښام خپرونې لیدونکي اوسئ او په دې هیله چې تر راتلونکي یوه ساعته هم زموږ ملتیا وکړئ. نن په کابلجان کې له نیکه مرغه آسمان صاف و، لمر و او وروسته له ډېرې مودې تقریبا یوې نیمې اونۍ یا څه کم 2 اونیو مونږ لمر په سترګو ولیده. واقعا ټولو هیوادوالو د خوښۍ احساس کوه. څو دلیلونه یې درلودل. یو دا چې دغه څو ورځې بارانونو هوا هم ډېره سړه کړې وه، یخني ډېره وه او نن چې لمر څه نو هر چا کوښښ کوي چې هغه سیمو کې پلې وګرځي چې هلته لمر وي. او زموږ ګلونه خویندې هم چې په کورونه کې دي نو زه ډاډه یم هغه کسان چې کالي مینځلي ول دغه څو ورځې هغه نه وچ سوي او ښایي نن یو څه وچ سوي اوسي. په ټوله کې یو ښه ورځ وه. هیله مند یو چې زموږ په هیوادوالو هم په خیر او په خوښۍ سره تېره شوې اوسي او په نورو ولایتونو کې هم چې نن آسمان صاف یا لمر و نو زه ډاډه یم چې هیوادوالو به د خوښۍ احساس کړی اوسي. ولې ښایي سر سبا څخه بیا د یو څو ورځو لپاره ورښتونه او بارانونه دوام ولري. موږ تاسو به دعا کوو چې د خیر بارښتونه دې اوسي چې زموږ په هیواد کې دی، ځکه هم باران ته اړتیا ده. په پسرلي کې چې باران نه وي نو بیا موږ په دې باندې نه توانېږو چې یو ښه کال ولرو، البته زراعت په برخه کې. نو د هغه لپاره په هر حالت شکرګزاره یو، ولې دعا وکړو چې د خیر ورښتونه بارانونه دې اوسي. ګلونو لیدونکو، لمر ماښام په خپرونه کې نن قدرمن میلمانه له ځان سره لرو. په ډېرو ښو بېلابېلو موضوعاتو به بحث و خبرې اترې ولرو. په پیل کې هم د 456 اکسبول ګټونکي به په خپرونه کې راسره وي چې نن له نیکه مرغه یوه میرمنه ده، اغلې پتوني صالح، او دوی ته به د دوی ډالۍ همغه آیفون 12 پرو ماکس ورکول کیږي. د پیغلو په برخه کې هم د آنلاین اکاډمي مشره اغلې کائنات داودزۍ مو میلمنه ده او د دوی په فعالیتونو ورسره ډېرې خبرې به ولرو. همدارنګه موږ او ټولنه برخه کې د پوهنتون استاد ښاغلی ادریس محمدي ځاځي ته مو بلنه ورکړې ده او په ډېرې ښه موضوع به ورسره اقبال صاحب بحث ولري. داسې تر ډېره پورې ځینې ځوانان دي چې احساس کوي خدای مکړه دوی په ژوند کې بدبخته دي یا مثلا هیڅکله هم ژوند ته امیدواره نه دي، مثبت فکر نه لري. داسې دغه ستونزه له کوم ځای څخه راپیدا سوې ده، څنګه کولی شو چې مخنیوی یې وکړو او څنګه کولی شو چې د هر یوه لاره ورته پیدا کړو. دوستان، ملګري، اقارب دا څومره پکې رول درلودلی سي. نو زه ډاډه یم چې ځاځی صاحب په دغه هکله ډېرې ښې خبرې وکړي. البته لیدونکو، نن د خواله رسنیو برخه هم درلودله مو اوس نه لرو. پوښتنه مو د لمر پر فیسبوک پاڼه له تاسو سره شریکه کړې ده. پوښتنه مو دا ده چې تاسو د کومې ځانګړتیا له مخې له نورو سره مرسته کوئ. بلې ښایي نن په خپرونه کې ورته وخت پیدا نه سي. که چیرې وخت و حتما به ستاسو کومنټونه ولولو. که چیرې وخت نه و نو سبا ماښام همدا وخت به د لمر ماښام په ژوندۍ خپرونه کې ستاسو کومنټونو ته ورسو، کومنټ به مو ولولو. ښه ده چې تر هغه وخته وخت وي تر څو تاسو نور هم لاړ شئ، کومنټونه وکړئ. پرته له شکه چې ستاسو هر یوه کومنټ موږ ته ځانګړی ارزښت لري. زموږ ټولو هیوادوالو ته ارزښتمن دی. په ټوله کې موږ دغه برخه د همدې لپاره رامنځته کړې ده تر څو وکړی سو په ټولنیزو موضوعاتو باندې ستاسو نظرونه له ځان سره ولرو او په ټوله کې وکړی سو چې د هیواد په ځینو موضوعاتو کې هم ستاسو نظرونه ډېر له ځان سره ولرو. ځای لري چې د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه هم مننه ولرم. له هغې ډلې هم سوپر کولا دا چې زموږ د خپرونې مالي ملاتړ کوونکي دي نو حتما یې باید یادونه وکړو. څېره یې نوې شوې او خوند یې هم تر پخوا ډېر شوی دی. سوپر کولا له نویو بوتلونو ډېرو ګازو سره تاسو ته هره شیبه 2 چنده تازهوالی او انرژي درکوي. د خپلې خوښې څښاک، نوې تجربه، نوشي جان موشه. همدې سره به لاړ سو پخلنځي ته چې شیر احمد استاد به نن د هغه خوړو په هکله موږ تاسو ته بشپړ معلومات راکړي چې نن غواړي زموږ میلمنو ته چمتو کړي. شیر احمد استاد سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم السلام. ډېره زیاته مننه سینې خورې. نن لپاره لیدونکو ته وایي چې او راغلو میلمنو ته چې راشي د خیر سره د خوړو نوشجان کې آش له ساسج غوښې سره تیارو. ډېر ساده تیارېږي او هیله مند یم چې تاسو هم تیار کړئ، ترېنه خوند واخلئ. ارومرو هر وخت موږ لمر ماښام کې مختلفه خواړه تیارو او د آش چې دی یوازې دا نه ده چې ترکارۍ سره یا چې غوښې سره تاسو تیار کړئ یا رشته آش یوازې کورت سره تیارېږي. نو مختلف ډول باندې کولی شئ تاسو تیار کړئ او ترېنه خوند واخلئ. نن د ساسج غوښې د چرګ نه زه استفاده کوم. تاسو کولی شئ چې چرګ غوښه هم ماشین کې ورسره استفاده کړئ، ترېنه خوند واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام. څنګه د ویرې سلام چې نو جان سینا له څوک نه هېرېږي. جار شوه.
مخکې له دې چې ته چې زه به یې روغبړ وکړم تا په هکله باندې ما یو جمله لوستلې ده غواړم زر یې درته ووایم. ډېره مننه. د لوی مهربانه سپېڅلي الله په نامه سلامونه قدرمنو هېوادوالو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. لمر ماښام خپرونه څه نن مې یو ځای کې لوستل چې 92 لکه ده نه پوهېږم څونه لکه داسې یو انسان حافظه د څو جیبي حافظه لري انسان، خو یې د لکاو حافظې د لمنځه وړلو لپاره یو داسې ورته وایي ملګری کافي ده. بالکل. چې خدای پاک ته راته په نصیب کړی. یعنې زه ستا هغه نوې ایډیاګانې د منځه وړم؟ نه نه نه، ذهن چې یو چا خرابوي، ذهن چې د یو چا مشغول کوي، ذهن چې یو چا بل اړخ ته اړوي، ښه روغ جوړ سړی اوسم چې د سټریټ ته رانه کېدای شي هغه وخت کې ته داسې یو فکرو کې اوسې که نه؟ صفت دې کړم صفت دې کړم، بلې خوا ته مه ځه. ښاره خوا ته چې روان یم پوه شو چې ته راشم چې تو رسې یا ګپ میزنم غر سلامتي. همدا وایي زر چې کټاوي د دوه خوړو مزریات کوي ښځه سیده زه همدا د همدې به ومنو نن. نو ځه ویې منه ویې منه. وبښې نو خبرې دې کټ کړې. پرویز همداسې ده، خیر ده. لیدونکو راځئ چې دا خوراکي توکي تاسو ته معرفي کړو، بیا به وروسته دغه نه غږېږو. همداسې دی خدای حیران کړه که زه ته چې څنګه حیران. نه نه اوس به ته راځو درته. چکه چې د اړتیا کې د کارول کېږي زنجفیل تازه 100 ګرامه، یو دانه دلمه مرچک، 2 دانې واړه واړه پیاز پکې کارول کېږي، یو دانه غټې کفایت کوي، 2 واړه رومیان، یو غوزه اوږه، یو پاکټ آش او یو پاکټ غوښه د ساسج او د چرګ غوښه ده او لوبیا هم یو قطۍ راغېستل شوې. لومړی به پیاز اوږه سره د زنجفیلو دې غوړۍ کې کم غوړۍ کې سره کېږي، ډېر کم غوړي دي، دې کې چې سره شوه بیا به ساسج ورچو. چې کامره اړوله تعبیر ته کېښود ورته ونیسه. صحیح دی صحیح دی، دغه ده لږ غوړي دي. نو دا چې ټول ترکاري سره شوه نه ښکاري، ښه ده چې دا غوړي د ښکاره نه شي که نه. څه مې کوئ خو زه دغه دته لګېږم. دا ما ځوروي نو مخکنی هغه د وخت کټاوي اخیستی کړه. نو بیا دا چې یو لږ در سره شو اماده شو، په آخر کې به ساسج یو لږ مسالې او په دې جوش اوبو کې به بیا آش ښه ایښوو تر څو ښه چمتو شي اماده شي. دا اوبلن آش اماده کېږي، هغه وچ دا په دې ډول باندې نه دي. زه ته یو خواهش لرم ځینې هېوادوالو ویلې وایي شیر احمد ته ووایه چې شی چې پخی دی همغه په هکله باندې غږېږه. ته اوس خوږی پخی اوبلن آش بحث کوي د یا ټینګو آشو، هر څه چې کوي د همغه په هکله باندې بحث کوه. ټینګې چېرته و ښه هغه د حافظې ته به وشو د خیره زه نه 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 ده کې اوس یې تا بېعزتي د هغې نشته. زه چې زازی صاحب هم چې راغی زه به ترې پوښتنه وکړم. زازی صاحب ما ته وایي چې پخوې ماله آش وایي. زه هر وخت راغلی ما ته د آش یا پکوړې او شیتې کې ورځ وایي ښه کړایي جوړه کړه، مالدا فرمایش د میوند ده. و دې نه موضوع دې نه ده ټاکلې چې په کړایي وارځي. نه موضوع یې ارځي ول نه خپله ارځي، موضوع یې که ارځي نه خپله یې موږ ته ارځي. نه هغه ملګری ده همدغه آش ملګری ده. کله چې سم میلمانه راغله باید هغې ورته غوښه پخوه. رښتیا دې خو مه راځه که نه چې دې خو راځي بیا له فرې مه وځي. هو دا ډایرکټر چې سکرپ کې درکړي همغه باندې غږېږه، له هغه نه پرته مه غږېږه. خبرې کوي ځه ورځه یو دمې ته لاړ شه. څه خود ځمه مجبور یم چې لاړ شم. درنو هېوادوالو لاړ به شو کرا کرا یوې لنډې دمې ته بله دمې چې را وګرځېدو ښه برخه لرو دې څارئ. درنو قدرمن لیدونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته هرکلی ښه راغلاست وایو. د 456 برخه ده او زموږ قدرمنه میلمنه اغلې پتوني صالح چې د آیفون 12 پرو مکس ګټونکې ده او نن به هم د لمر ماښام په خپرونه کې دوی ته د دوی ډالۍ و جایزه ورکول کیږي. خانم پتونی عزیز خوش آمدین، وقتتان بخیر. تشکر، زنده باشین، خوش باشین. خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ تشکر، زنده از کجا آمدین؟ کابل جان زندگی میکنین یا کدام ولایت دیگه؟ نه کابل. کابل هستین؟ خانم پتونی عزیز بر ما قصه کنین از روز پنجشنبه زمانی که همکار ما شمس رحمانی امروزتان به تماس شدن و براتون گفتن که شما برنده هستین، چه احساس داشتین؟ احساس خوشی داشتیم اول خیلی باورتان نمیشد؟ باورمان نمیومد. بله. تلفن خودتان جواب دادین؟ بله، تلفن خودم جواب دادم. از خودم است. خانه بودین؟ بله، آشپزخانه بودم. خب بخاطر که امو تایم هست که دیگه اساس آشپزی میکنیم بله. و آمادگی به نان شام گرفته میشه. کیا بودن در خانه امرایتان؟ دیگرها چطور احساس داشتن؟ در آشپزخانه خودم تنها بودم، طفلکایم در بیرون بودن در بیرون.
مادر چی است کی زنگ زده من اول هیچ باورم نمیشد بعد از او گفتم که برنده شدیم. چقدر وقت میشه که شما رای میتین؟ یک سال 1.5 سال میشه که رای میدادیم. خودم شخصا رای نمیدادم، بلدیت نداشتم. دخترک کلانم از تلفن شما دیگه. خب بسیار خوب. حالا این به نام کی میشه؟ به نام شما چه به نام دخترکتون؟ خب استفاده میکنیم جرامت خود دیگه. من مطمئن هستم که سلفی و عکس ها ویدیوهای زیبا را دخترکایتان که خواد گرفتن دیگه میگه خیر مادر به نام شما باشه. خانم پتونی عزیز بسیار خوش شدیم که شما برنده شدین. واقعا ما شخصا خودم زیاد دوست دارم که برنده کسایی که میشن حداقل چند هفته بعد یک 2 دفعه نوبت دختر خانم‌های عزیز برسه تا من افتخار از این داشته باشم که در برنامه المرماخام همراه از اونا مهمان باشم. چطور از پروسه فعلا چی احساس دارین؟ خوب است، شفاف است، رضایت داریم دیگه، خوش هستیم. بخیر باشین. دقیقاً آخرین سوال یادتان است که چی بود؟ یا او دخترتان دیگه جواب داده باشه؟ او دخترک ما جواب دادن. بسیار قوم خویش خبر بودن که شما مثلا در طول 1 سال 1.5 سال شما رای میتین؟ بعضی وقتا تو نشده کدام دوستا و اقارب امرایتون شوخی کرده باشه، زنگ زده باشن؟ از فامیل از 2-3 سیم کارت رای میتیم، خانم ایورم و بچگکایشان و اما از قوم خویش قدر یعنی کس خبر نبودن. هدف من است که بعضی وقتا تو نشده کس امرایتون شوخی و مزاح کرده باشه، زنگ زده باشن؟ نه. خب بسیار خوب. کدام وقت دیگه تو احساس کردین که در یگان جای برنده شده باشین و شما گفته باشین که واقعا زیاد خوشبخت هستم؟ یا بار اول است؟ بار اول است. خب انشالله که همیشه در زندگیتون خوشبخت باشین. و در مورد فامیل و خانوادهتون بر ما بگین. چند اولاد دارین؟ چند دختر؟ چند بچه؟ 5 اولاد دارم، 4 دختر است، یکیش بچه است. ماشاءالله ماشاءالله. دوست دوست دارین کدام رنگ باشه؟ هر رنگی که باشه خوبتر است، اما سفید خوش دارم. خب اینه دیگه. واقعا امون رنگ که شما دوست دارین، امون رنگ برنده هم شدین. انشالله بخیر به خوشی استفاده کنین. من یک روشنش میکنم تا که چک شوه. باز امی سلام و هلویش که آمد دیگه تسلیم شما میکنیم. تشکر. خب بعد از یوم رای میتین؟ بله یا چرا؟ من فکر میکنم بعضی بیشتر خود رای دادین. بسیار خوب. بخیر سلامت باشین. انشالله که به خوشی استفاده کنین. درست شد؟ تشکر. به خاطر که ما قبل از این لیدون که مخیل دینه آیفون ورکه او خپلو میلمنو ته و ګټونکو ته حتما یو ځل چک کوو بیا یې دوی ته ورسپارو که احیانا کومه ستونزه ولري روښانه نسي ځکه دا کارتن بسته راځي نو بیا یې موږ نه تسلیموو بیا هلته همکاران چک کوي جوړوي بیا ورسره بفرمایین با منظرت مایکتان در دستان بگیرین مایکتان خب خیره بیاید باشید نفهمیدم بسیار میبخشم بیاید بفرمایید تشکر برتان تبریک باشه به خوشی استفاده کنید نباشید بفرمایید خب مادر جان انشالله از سوپرکولا ما شما استفاده میکنیم بخیر در وقفه حتما نوشیجان میکنیم کدام طعمش دوست دارین سوپرکولا یا گلدن لایف هر کدامش باشه یعنی میتونم امرویتان تبدیل کار کنم فرق نمیکنه بخیر سلامت باشین درنو قدرمون لیدونکو که تاسو هم کولی سئ د سوپرکولا له بیلابیلو مسلات څخه استفاده وکړئ واقعا خوندور او ګټور دي ټول مهمه ده چې جایزه لري را سره مل اوسئ خبرونه دوام لري یو لنډه شندمه اخلو بیرته راګرځو ملتیا مو غواړم هیوادوالو بیا هم هر کله که راغلاست وایم تاسو ټولو ته د پیغلو برخه ده او قدرمنه میلمنه له ځان سره لرم اغلی کائنات دوزی ماشاءالله په بیلابیلو برخو کې دوی
کاروبار کوي، فعالیتونه لري او تر ټولو مهمه ده چې د نورو ښځینه او نجونو لپاره هم کاري زمینه برابره کړې ده او هم د تدریس په برخه کې چې هغوی زده کړه وکړي، ژبه زده کړي او دوی آنلاین اکاډمي پر مخ وړي. نو انشاءالله چې د دوی د ژوند د فعالیتونو په هکله ورسره ډېرې کیسې وکړو، تاسو مو هم ملتیا وکړئ. ولې مخکې له هغه څخه حتما باید د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه یوه ځانګړې مننه وکړم، له هغې ډلې هم هیرو انرژي. د هیرو انرژي په څښلو سره خپل پټ ځواک وښایاست او خپلو بشپړو وړتیا ورته ورسیږئ. موږ هم ځانګړې مننه ورڅخه کوو چې د لمر ماښام خپرونې مالي ملاتړ کوونکي دي او تاسو هم که چیرې غواړئ چې د ورځې په لر کې د خستګۍ او کسالت او بېحالۍ احساس ونه کړئ نو حتما یې نوشیجان کړئ. اغلې کائنات را سره په خپرونه کې ده. کائنات جان ښه راغلاست درته، وخت بخیر. سلامونه او نیکې هیلې حسینه جان تاسو ته او ستاسو له طریق نه ټولو هغه هېوادوالو ته چې ستاسو تلویزیون د پردو څخه موږ ګوري. په خیر او سلامت اوسئ کائنات ګلې. ډېره خوشحاله سوم، ماشاءالله موږ واقعا خوشحاله کېږو چې په خپرونه کې داسې پیغلې راسره اوسي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې فعالیت ولري. په پیل کې ښه ده چې د خپلو زده کړو په هکله موږ او لیدونکو ته معلومات راکړئ. مکتب مو چیرې پای ته رسولی دی او آیا لوړې زده کړې مو ترسره کړې که نه؟ سلامت اوسئ، مننه تاسو نه چې فرصت ورکوئ ځوانانو ته چې تر څو راشي ستاسو برنامې ته. خیر اوسئ. خوشحاله یم چې نن تاسو سره برنامه کې یم. بله ما مکتب الحمدلله فارغه شوې یم. ډېر ښه. د اووم صنفه پورې په خصوصي مکتب کې هلته قوه مکتب کې ما زده کړې کړي. بې نظر بعضې مشکلات ته دولتي مکتب ته ځان تبدیل کړ، لیسین اسوان شهره کې تللی. زه د هغه مکتب نه فارغه شوم په کال 1401 کې. د مکتب آخر وختونه و چې بیا حکومت نظام بدل شو. یعنې لوړې زده کړې مو نه دي کړې؟ لوړې زده کړې امتحان مې ورکړی د کانکور او الحمدلله کامیابه شوې یم. زما ژوند کې یو هیله دا وه چې مکتب نه ولنمره فارغه شم چې الحمدلله ورسېدم د خپل هیلې ته. او بله هیله مې دا وه چې کانکور کې خپل د خوښې رشتې ته کامیابه شم. هغه رشته کومه رشته وه؟ کمپیوټر ساینس رشته وه چې الحمدلله کامیابه شوم ورته. ډېر ښه. او ثبت نام مې وکړه خو بیا لږ د تحولات راغله. نو خیر انشاءالله خدای مهربان ده کله چې بیرته پوهنتونونه او ښوونځي پرانیستل شي زه ډاډه یم چې تاسو به په همدې شوق او مینې سره به لاړ شئ خپل د خوښې پوهنځی به ولولئ. کمپیوټر ساینس ډېری هغه کسان خوښوي چې انګلیسي ژبه یې ښه زده اوسي یا حداقل څه ناڅه پکې بلده اوسي او کمپیوټر سره ځانګړې بلدي او اشنایي ولري. تاسو کیسه وکړئ آیا د مکتب په دوره کې مو دغه ژبه او د کمپیوټر مسلک مو خوښېده، زده مو وکړه؟ بله الحمدلله زموږ په مکتب کې د کمپیوټر او انګلیسي د ابتدا نه د اول صنف نه شاګردانو ته شپږم صنفه پورې ډېر ښه سیستمونه وو. ډېر ښه. نو د هماغه وخت نه زموږ انګلیسي م الحمدلله ښه وه او په دې برخه کې موږ سره پلار جان ډېره مرسته کړې ده او انګلیسي ژبه م الحمدلله ښه ده او په کمپیوټر کې ما ماشومتوب نه لیوالتیا لرله او په دې کمپیوټر کې مې له ماشومتوب لیوالتیا لرله او کار مې کوه او پوهېږم هم پکې نو ځکه مې خوښېږم. غوښتل مې له تاسو څخه واورم چې وایاست په دې د خبرو په لړ کې چې ګرافیک سره هم پیژندګلوي لرم، آشنایي لرم، ولې ښه ده چې په هکله معلومات راکړئ څومره وخت کېږي چې ګرافیک مو زده کړی دی او کار هم پکې کوئ که نه په دې برخه کې؟ بلې هو ګرافیک ډیزاین ما لکه څنګه چې تاسو ته وویل چې کمپیوټر بخش کې زه لیوالتیا لرم نو په دې برخه کې کله چې د پوهنتونونه بند شو ما په آنلاین توګه خپل درسونه وویل. ګرافیک ډیزاین مې خلاص کړه او فعلا ډي آی ټي بخش د کمپیوټر کې زه شاګرده یم او درس وایم او کله چې دا خلاص شي بیا د کوډنویسي بخش کې هم برنامه لرم. البته درسونه به ټول په آنلاین برنامه بله فعلا ټول درسونه آنلاین دي. ډېر ښه کائنات جانې همیشه کامیابه اوسئ. د خپلې آنلاین اکاډمۍ په هکله معلومات راکړه څومره وخت کېږي چې جوړه کړې ده په کومو برخو کې تاسو فعالیت لرئ او یوازې د افغانستان د اوسیدونکو یا هیوادوالو ښځینه او نجونو لپاره ده که نه د هیواده بهر هم زموږ خویندې ورونه کولی شي چې ثبت نام وکړي له تاسو سره شاګرد شي؟ زموږ اکاډمي چې ده د خصوصا د بین المللي ژبو دپاره ده او 2 کاله کېږي چې دا اکاډمي موږ جوړه کړې ده. نو کله چې د پوهنتونونه او مکتبونه بند شول نو موږ د اکاډمي تصمیم ونیوه د خپل استادانو څخه مننه کوم په دې برخه کې موږ سره ډېره مرسته وکړله او الحمدلله ډېر شاګردان هم لرو ډېره خوند چې د درس او تعلیم او تحصیل نه پاس پاتې دي. موږ ورته غواړو له طریقه یو زمینه مساعده کړو او څوک چې غواړي خپل مهارتونه تقویه کړي د ژبې په برخه کې
نو غواړو چې خوشحالیږو چې ورته یو زمینه مساعده شي او خاص د هغه خویندو دپاره ده چې پوهنتون او مکتب ته نه ځي او غواړي چې په ژبو کې خپل مهارتونه تقویه کړي. نو مشخص شرایط هم لري چې کوم کسان کولی شي له تا سره واوسي د شاګرد په توګه که نه هر څوک کولی شي راسي او ثبت نام وکړي؟ شرایط لري بلې خو دومره سخت شرایط نه دي ځکه امتحان اخیستل کېږي. که مثال ورکړو د انګلیسي ژبې دپاره کله چې کومه خور غواړي زموږ صنفونو ته راشي نو د دوی څخه امتحان اخیستل کېږي په کوم لیول برابره ده؟ بله او بیا سطح مشخصه شي بیا مربوطه صنف ته معرفي کېږي. بله یوازې د ژبو زده کړه ده او کومې ژبې به وي او د دې تر څنګ که نه نور مضامین هم شته دي؟ په پیل کې کله چې موږ د اکاډمي پیل کړه نو یوازې ژبې وې نو اوس برنامې لرو د اکاډمي د رئیس سره جناب استاد محترم فیصل مبارک چې زموږ اکاډمي رئیس ده او ژبې په ابتدا کې وې انګلیسي ژبه، الماني ژبه، فرانسوي، ترکي، پښتو ژبه، عربي ژبه. په دې اواخرو کې بیا د خوشنویسي صنفونه د انګلیسي دا مو شروع کړي دي او په ضمن کې طبي بخش، نسخه نویسي او دا صنفونه مو شروع کړي دي انشاءالله چې ډیپلوما او ګرافیک ډیزاین څه ته خپله زده کړی دی نور ته نه ور زده کوې؟ ګرافیک ډیزاین خپله د اکاډمي کارونه مخته وړم لکه اعلانات کې د هماهنګي د شاګردانو او د پوسټرونو چې پکارېږي په اکاډمي کې نو دا زه خپله کوم خو تر اوسه که مصروفیت زیات دی دومره وخت نه ده شوی چې برنامه لرم انشاءالله. حتما انشاءالله زه ډاډه یم چې دا چې تاسو زده کړې ده حتما به کوښښ کوئ چې نورو هیوادوالو ته هم ور وښیه. تاسو په لاسي برخه لاسي صنایع برخه کې هم وارده یاستئ ماشاءالله معلومات راکړئ. مشخصا کوم هنر مو زده دی؟ د زده کړې په خوا کې زه بعضې هنرونو ته هم علاقه لرم. د هغې د جملې نه یو د لاسي صنایعو کار دی، د دستوزي کارونه دي لکه شلدوزي او آینه دوزي او زرتردي کارونه کومه. ګنډونه د افغاني څه نمونې راوړې وای څومره به ښه وه. والا نمونې مې نه دي راوړي خو قرضداره انشاءالله بل دفعه حتما انشاءالله حتما. او په رسامي او نقاشي بخش کې هم علاقه لرم او زیاتره وخت چې کله بیکاره اوسم بیا دې برخو کې کار کوم. مرجانه کله کله نه وایي چې زما د لور لس ګوتې او لس پنجې لس څراغه دي؟ وایي د مرجان دعا نه وي، د مرجان حمایت نه وي نو طبعا چې څوک نه رسېږي کوم ځای ته. نو که زه نن ورځ یو ځای ته رسېدلې یم خپل زده کړو نه مې استفاده کړې ده او یا په هره برخه کې چې ما غوښتي دي هغه برخه کې وارده شوې یم او کار کوم نو دا ټول د مورجان یا پلارجان دعا ده او د هغوی حمایت دی موږ سره چې موږ مخته ځو. ډېره زیاته مننه. انشاءالله چې کاینه جان همیشه داسې بریالی اوسئ. بیا د لاسي توکي برخه کې یوازې ځان لپاره جوړوئ که نه جوړوئ چې نور هیوادوال هم ورنه ګټه واخلي او خرڅ کړي؟ فعلا خو جوړوم یې ځان ته او د بعضې ملګرو کورنۍ ته جوړوم او داسې لکه ډېر مې نه دي جوړ کړي چې زه خرڅلاو ته یې ورکړم او فرمایشونه مګم حتما درته راځي؟ او د کورنیو نږدې او ملګرو راځي. ډېر ښه خوشحاله اوسئ. څنګه بیا خپل دغه ورځنی مهالویش تنظیموئ ځکه حتما باید ټولو کارونو ته رسیدګي وکړئ؟ لنډ معلومات راکړه. بله او د ورځې مصروفیتونه متاسفانه زیات دي. د زده کړه ده، د زده کړې په خوا کې د کور کارونه دي او الحمدلله ټول ته رسیدګي. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم خیانه جان. مننه جان. خیر اوسئ. درنو قدرمنو لیدونکو ملتیا مو وکړئ، دمه اخلو بېرته راګرځو، خپرونه هم دوام لري. بیا هم ښه راغلاست هرکلی تاسو ټولو خوږو لیدونکو ته په دې هیله چې راته ښه واوسئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ځینې وخت چې ځینې میلمانه راځي واقعا د خوشحالۍ احساس کوو، د احساس کوو چې نن به بیا یو څه زده کوو، نن به بیا هغه زموږ د ژوندانه کړه وړه کې یو څه تغییرات حتما و خامخا راولو. کله چې له ځانه پیلوو همداسې زه د هیوادوالو نه هم هیله لرم چې هغه کوم ځوانان چې دغه هر بحث چې زموږ اوري خصوصا له زازي صاحب سره لږ دقت پرې وکړئ او کوشش وکړئ چې په ژوند کې عملي کړئ. انشاءالله حتما به
یو څه تغیرات راځي. راځئ بهرحال مخکې له دې چې خپل میلمه ته ورشم یوه نړۍ مننه به وکړم د هغه چا نه چې زموږ خپرونه مالي سپانسر کړې ده چې هیرو انرژي ده. د هیرو انرژي په څښلو سره خپل پټ ځواک وښیاست او خپلو بشپړو وړتیاوو ته ورسېږي. هغه کسان چې احساس د کسالیت کوي، خستګي کوي، کولی شي چې دا انرژي وڅښي. مخکې له دې چې زه بحث ورسره شروع کړم که اوس ورته وایم چې سیده انرژي وڅښه خو خبره نه ده چې 15 دقیقې وغږېده بعد له هغې به ورته وایم چې نوش جانې که ځاځی صاحب ستړی مه شي په خیر راغلې خپرونې ته. مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه و نیکي اقبال صاحب تاسې ته ستاسو دروند استاد ته او د لمر ماښام ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. الله عز وجل د ټول روغ و جوړ ساتمان په خیر وساتي. ځاځی صاحب دوه خبرې دي. یو خو موږ او تاسو د نږدې ملګري یو کلوز. یو که تاسو چې دلته د پانتون استاد په حیثیت هر کس باندې چې تاسو راځئ بحث کوئ هغه به بېل یو خواته کېدم قدر مو موږ په زړه کې ده. تاسو په کوم جرات هغه ته استاد ویل؟ ګوره خپله هم په خندا شول. هغه همدغه چې د څه شي استاد ده د انسانان په خېټه باندې بالخصوص موږ تاسو افغانان خېټه ته ډېر ارزښت ورکوو. خېټه باندې مو ډېر دغه ولاړ دي احساسات او یعنی تا خېټه واسطه کړه هغه ته د استاد ویلې طبعا یعنې هغه څه پخوي چې ته پرې مړېږي. ډېره مننه. یعنې مې ټولنه کې باید د اشپز قدر بیخي زیات دي. استاده ډېره که اشپز مننه. د خفه کړلو پوه شه چې نار به پاتې دې ته زور ورکړو استاده. نه زه د منم زه د دا یو بل لیاقت ته منم. استاد وایي ما غولوی ښځه خیر بهرحال راځم نننی بحث ته مو نننی موضوع ته مو کیدای شي موږ او تاسو ډېری داسې کسانو سره مخ شوي یو چې ځان ته بدبخت وایي، ځان ته د بدبخت فکر کوي. دغه بدبخت ته که چېرته تعریف کړو چې څه تعریف لري؟ آیا دغه بدبخت چې یو څوک ځان احساسوي دا له کوم ځای سرچینه اخلي؟ آیا بدبختي د یو شخص پورې اړه لري په یو جامعه کې که نه ځینې داسې ما او تا او د نورو په شکل په زرهاو په لاکاو په میلیونو کسان شاید اوسي چې بدبختي ځان ته راوړی یا که هم یو څه بده پیښه دوی سره کېږي نو بدبخته انسان بیا پکې معلوم وي چې دا ټوله بدبختي د لاسه ده. په دې هکله باندې غواړم چې ځاځي صاحب سره بحث وکړم. ځاځي صاحب مخکې له دې چې نورو بدبختي په هکله باندې وغږیو که چېرته د بدبختۍ تعریف ولرو او دا ځینې پوښتنې ما راغوښتي دي چې تاسو داسې لاند ځواب راکوئ بعد له هغې بیا ځو پوښتنو ته ځکه ما هر وخت چې تاسو سره باسي زړه کې مې ډېرې پوښتنې تاسو ماشاءالله چې وایي ټول یو دم را ځوابوئ. قربان شم. الله دې ژوندی لره. اقبال صاحب بدبختي شتون نه لري. الله عز وجل انسانان د مهارتونو سره د شخصیتونو سره هماغه امکاناتو سره هماغه رحمتونو سره نعمتونو سره پیدا کړي دي. بدبخت انسان دنیا کې نشته ده. بدبخت مونږ او تاسو چې جامع تعریف ورته لرو یو ناکام شخص ځان ته زه بدبخته یم. ځکه بدبخته یم چې زه هر کار شروع کوم هغه کې زه تاوان کوم. زه چې هر کار شروع کوم هغه سر ته نه رسیږي. د دې لپاره زه بدبخته یم. یعنی بدبخته د فکر نتیجه ده. د فکر یو اړخ ده د خپلو ناکامیو پټولو لپاره د بدبختي تر عنوان لاندې د خپلو ناکامیو نه منل او قسمت یا طالع یا د ژوند هغه چې ورته وایي که نه فیصلې هغه باندې پړه ور اچول چې نه زه خو پوه یم عالم یم هر څه یم خو قسمت طالع کار ونه کړلو ناکام شولم. آیا بدبختی یا مثلا دغه د موږ تاسو منفي فکر ته بدبختی وایو آیا مثبت فکر کولی شي چې بدبختی اړخ بدل کړي؟ طبعا اصلي رکن اقبال صاحب دغه ده. بدبختی یو نوم د چې جامع ورکړی ده اصلا کې ناکامي ده. یو ناکام شخص د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره هغه د بدبختي نوم ورکوي. که یو ناکام شخص غور وکړي چې زه کوم ځای کې ناکام شولم، څه سبب شولو، څه وسیله شوله چې زه خپل منزل مقصود ته یا د څه لپاره چې ما پروګرام یا پلان شروع کړی و هغه نقطې ته ونه رسېدلم، ما کوم ځای کې غلطي وکړله. د همدې لپاره د اقتصاد پوهنځي د منیجمنټ یا د روانشناسۍ پوهنځي د منیجمنټ دا منیجمنټ کې آخري کې کنټرولینګ راغلی دی. کنټرولینګ هم دې لپاره راځي چې ته دغه خپل پلان ارزیابي کړې چې آیا واقعا هم ته هماغه پلان مسیر ته روان یې که نه روان، ته چې څه منزل مقصود ده هماغه ته روان یې که نه روان. که چېرته روان یې ادامه ورکړه، که چېرته روان نه یې ته یو ځلې بېرته سر نه په خپل پلان و پروګرام باندې تمرکز وکړه چې غلطي کوم ځای کې ده چې داسې نه ته بیا اخر ته ورسېږي چې ناکام شوی بیا زه بدبخته یم.
حال دا چې بخت او نابخت دغه کار نه لري، دغه پلان او پروګرام دی چې څه سره کوم پلان دی جوړ کړی، پروګرام دی جوړ کړی، د اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، اجتماعي د ټول اړخونه د پکې سنجولي دي، څومره علم لري، څومره پوهه لري. متاسفانه اقبال صاحب مونږ چې هر څه شروع کوو د جامع الکمالات له نظره شروع کوو. انجینر مخ خپل ورته کیږو، ډاکټر مخ خپل ورته کیږو، روانشناس مخ خپل ورته کیږو، مالي ارزښتونه مخ خپل سنجو، یعنی ټول بودونه مخ سنجو، اکار سره شروع کوو، اخر کې چې مشکل پیدا شي تاوان پکې به چې زه بدبخت یم. حال دا چې په نور نړۍ کې داسې نه کیږي. هر کله چې پلان جوړیږي دا پلان څو مرتبونه تیریږي تر څو دا پلان کامیابی ته ورسیږي، هغه لاسته راوړنه کې موثره رول ولوبوي. اته دا پلان اخیستل کیږي، یو منفي باف شخص ته ورکول کیږي چې دغه منفي نقاط پکې راوباسه چې تر څو زه کامیاب شم پکې. خو افغانستان کې داسې نه، بیا لنډه خبر ده چې زه بدبخته یم. لکه کمزوری باور هم کولی شي چې د بدبختۍ احساس یو انسان ته ورکړي. طبعا پر خپل ځان باندې باور لومړنی ګام د موفقیت ده، د کامیابۍ ده. د ناکامۍ د احساس څخه د وتلو لپاره پر خپل ځان باندې باور پکار ده. که دا ټوله دنیا باور در باندې وکړي ته څه لاسته راوړنې نشي درلودلی. که تا پر ځان باندې باور وکړو ولو که ټوله دنیا د پر خلاف باندې ودرېږي هم بیا هم ته لاسته راوړنې ځان سره درلودلی شي. که ټوله دنیا راټوله شي تا نشي ملامتولی که ته ځان ملامت نه کړي. دا په دې معنا چې ټولو نه قوي جنبې یا ټولو نه قوي جذبه د انسان په داخل کې خپل ځان سره دی. چې کله انسان ځان سره چې زه کولی شم، زه پروګرام جوړولی شم او زه دغه حد ته رسېدلی شم، پر ټولو نقطو باندې غور لپاره هم زه پروګرام مثبت دغه کولی شم. دلته یو بله نقطه هم زیات راغله، مثبت اندیشي یا مثبت فکر دغه بدبختي او خوشبختي او کامیابۍ ناکامۍ کې ډېر رغنده رول لوبوي. سوال دغه دی چې اوس مثبت اندیشي یا مثبت فکر څه ته وایي؟ اقبال صاحب الله عز وجل په دنیا کې ګڼ شمېر مشکلات پیدا کړي دي. پر دغه مشکلاتو باندې سترګې پټول بې پروایي ده، ډېر باریکي لري. په مشکلاتو په شته مشکلاتو باندې سترګې پټول بې پروایي ده. د مشکلاتو منل او ځان سره یوه نقطه ویل چې دا خو مشکل دی ما ته راغلی دی، خو الله عز وجل دومره توانایي ما ته راکړې ده چې د شته مشکلاتو لپاره یو حل لاره هم الله عز وجل پیدا کړې ده او دغه حل لاره زه پیدا کولی شم. دې ته مثبت فکر وي چې دا بیا بدبختی یا منفي فکر یا د خپل ځان باندې کمباوري په مثبت باور باندې تغیروي. یو انسان ناموفق انسان څخه موفق انسان جوړوي. ډېر انسانان به تلدلي وي چې ان شپېته کلنۍ کې اویا کلنۍ کې 50 کلنۍ کې موفقیت کلي ته رسېدلی، په دې معنا چې هغه یو ځل ناکام شو، بیا شروع کړي، آخر هم یو ورځ کامیاب شوی دی. خیر اوسې. تاسو فکر په عقل باندې خبرې وکړې، یعنی منفي فکر تکرار هم پر انسان باندې بد اغېزه کوي. طبعا زه په دې باندې مثال لرم. په امریکا کې یو شخص باندې نه پوهېږم، په امریکا او اروپا په دغه ځایو کې پر یو چا باندې د اعدام سزا ختلې وه چې دا باید اعدام کړل شي. دغه فکر، مثبت فکر، منفي فکر، د انسان ناکامي او کامیابي، خوشبختي او بدبختي، دغه روانشناسانو نوې مطالعه پر دې باندې کوي چې انسان اشاره سره هم دغه څه جوړولی شي، ترتیبولی شي. که دا زموږ تاسو مطالعه د کتابي خبره ده. هغوی د شخص ته ورغل، شخص ته یې ویل چې ته خو اعدامېږې. اعدام تقریبا 5 دقیقې 4 دقیقې انسان هغه کې ځوړند دي پړي کې، هغه نه بعد مړ کېږي. مونږ د افریقا له ځنګل څخه داسې یو مار نیولی ده چې دومره قوي زهر لري، دا زهر یې ماته تشریح کړي، دا زهر دا لري. دغه مار چې کله وچې شي په 2 سکندو کې مړ کېږي. اوس تا وخت ده چې 2 دقیقو کې مرګ غواړي که 2 ثانیو کې مرګ غواړي. طبعا سړي ورته ویل مړ کېږم به د عذاب ولې راحت کې مړ کې 2 ثانیو کې. جالبه خبر دلته دا ده چې کله دته مار راوړل شولو د باندې سترګې پټې کړل شولې، د په بدن کې یې ستنه دننه کړله، هغه سړی ورغد د مړ شولو. جالبه خبر دلته دا ده چې کله د دې څخه وروسته هغه ته به دلته ویړل شولو، اما هو د مار زهر د بدن کې جوړ کړی و، ولې چې هغه ذهنیت کې ځان سره جوړ کړی و، هغه فکر کې ځان سره جوړ کړی و چې زه د مار وچېچلم او دغه نه زهر زما بدن ته داخل شول او 2 سکندو کې زه مړ کېږم. شخص مړ شولو. هغې نه وروسته ډاکټریان یا د روانشناسي عالمان پر دې باندې پوه شول چې یو شخص که ځان سره کوم تصور وکړي هماغه سره مخامخ کېږي، چې ستر ثبوت یې په د کورونا حالاتو کې هم و چې اوس کورونا تقریبا په دغه هفتو کې هم چا کورنۍ کې تېره کړې وي، دومره غټ لویه معامله نه ده. خو هغه وختو کې یو عادي طبي نه هم خلک مړ کېدل ځکه چې مورال یې ضعیفول. بېشکه ډېره مننه. تاسو کولی شئ چې د هیرو انرژي در وڅکئ چې ستوني لپاره هم ښه ده او یعنې تازه کوي یې نور پر انرژي کېږي او ذهن لپاره ډېره ګټه رسوي. نوشي جان شکر قدرمنو هېوادوالو، تاسو یې موسکئ، په نورو هم خرچه وکړئ لکه ما. ورځې یوې لنډې دمې ته بېرته زه راګرځو خپرونې ته.
بیا مو راغلاست خوږو لیدونکو ستړي مه شئ سازه صاحب محترم که ځینې دوه پوښتنې به زه وکړم داسې لږ زر زر به ځواب راته راکړئ چې بیا ډوډۍ مغه ده ولې ځینې خلک چې تل بده پیښه ورسره کېږي ځان بدبخته احساسوي حادثات دي شګون په اسلام کې نشته ده حادثات دي تصادف ده یا په ستره معنا کې اتفاق ده اتفاق خپل په اردو ژبه کې ناببره پیښ ته وایي که نه یو څه شی وشي یو څه د په بده ومنل تصافي در سره بد وشي دا بد کار دی حال دا چې یو څه فعال پورې تړل دا به اسلام کې هم نشته زه اسلام کې دومره معلومات نه لرم او نه غواړم چې هغه باندې بحث وکړم خو دا شی په روانشناسي کې هم نشته یو شی په بد فعال باندې نیول روانشناسي کې هم نشته ټولنیز کې هم نشته دا غیر د دې نه چې د هندي فلمونو ډرامو څخه موږ ته انتقال شوی چې شګون دی بد شګون دی خو شګون دی نور هېڅ حقیقت نه لري روانشناسي هم د اسلام څخه راغستل شوې ده طبعا روانشناسي تر ډېر حده پورې هم اسلامي هغه بودونه مني او هغه سره سر خوري ځینې اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریوان دي بیا هم ځان په بدبختۍ وایو ځان بدبخته احساسوي یو څه وایم اقبال صاحب دا صرف ځوانانو ته وایم زموږ د ډېرو ناکامیو سبب د پلار یا د مشرانو د خبرې نه منلو حاصلات د نن سبا ورسره مخامخ لکه فرض مثال ماشوم په 3 کلنۍ کې ماتې ګوډې خبرې زده کوي 4 کلنۍ 5 کلنۍ کې یو ماشوم په دې باندې پوهېږي چې د دنیا تر ټولو هوښیارترین شخص زما پلار دی لکه توجه دې غواړم د اورېدونکو هم څه چې وایم ذهنیت ما سره جوړ کړئ تر 10 کلنۍ پورې ماشوم ته تر ټولو هوښیارترین پوهترین داناترین قویترین ښایستهترین شخص پلار دی 15 نه تر 20 کلنۍ پورې لږ دا فکر کوي چې نه زه هم یو څه یم که پلار مې ده زه هم یو څه یم زه هم لږ مات ګوډ پوهېږم ځکه کوڅې سره مې لیدلی دا 2-3 کتابونه مکتب کې ولوستل 5-6 ملګري لرم پلار سره مې زه هم ملګری یم له 20 کلنۍ تر 30 کلنۍ پورې بیا دا ځوان وي چې نه پلار مې عمره نه پوهېږي زه هم ډېر پوهېږم باریکي د پاکر ده باریکي د پام دی باریکي ته بیا وایي چې پلار مې که پوهېږي زه هم پوهېږم پلار او زه هم پوهېږو خو پلار نه لږ بیا زه ډېر پوهېږم ځکه بیا نوې دنیا لیدلي که نه بیا د 30 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا ځوانان خبرې کې عموما دا خبرې درته کوم اکثره ځوانان بیا وایي چې نه پلار مې نه پوهېږي زه ډېر پوهېږم پلار مې نه پوهېږي زه ډېر پوهېږم وایي نه پوهېده او پلار مې نه پوهېږي وایي کله افراط هم پکې کې زه بخښنه غواړم دې خبرو لپاره وایي پلار مې ګډې وډې کله وایي ساده خبره دی مګر کله موږ چې 40 کلنۍ ته ورسېږو بېرته ماشومتوب دورې ته ځو بیا وایي چې نه پلار مې پوهېږي پلار مې څه کېږي پوهېږي بیا 40 کلنۍ نه تر 45 کلنۍ پورې بیا وایي چې نه پلار مې پوهېږي زه نه پوهېږم 15 کلنۍ نه تر 50 کلنۍ پورې بیا وایي چې نه زه قطعا نه پوهېږم زه نه پوهېدلم او نه پوهېږم چې پوهېدلو پلار مې پوهېدلو ځکه ما سره په ژوند کې رښتیا ویلې ما سره په ژوند کې هوبهو هماغه څه وشول چې پلار ما ته پیشبیني کړي که ښه و که بد ما سره وشول تصادف خبره تعصب خبره دلته دا دی چې یو وخت کې ما ویل چې پلار مې پوهېږي د پلار لاس زما په لاس کې و ما لیدلو هم کتلو هم په دغه جریان کې چې ما پلار خفه کړو چې ما ورته ویل ته نه پوهېږې پلاره پلار راسره و اوس چې ما ته د پلار ارمان وشولو چې زه بېرته پلار ته ویم چې پلاره ته پوهېږي قربان د شمتار خبره رښتیا وه خو چې بیا ګورو پلار نه وي هغه وختو کې بیا لاس لکه د مچ تاو راتو بیا صرف وایو لمسیانو ته زامنو ته دا بیان کوو چې زموږ پلار پوهېدلو پلار مو هوښیار شخص و دغه ځای کې زموږ بدبختي ده اقبال صاحب چې موږ د پلار خبرو ته چې باید غوږ ونیسو کوم په وخت کې زموږ ته د پلار خبرو تر ټولو بې معنا خبرې وي په څه چې ما لږ د کوڅې سر لیدلی دی ما 2 ملګري لیدلي 3 انډیوالان مې لیدلي لږ مې دنیا لیدلې ما ته د پلار خبرې په معنا کېږي که موږ او تاسې د پلار خبره له ابتدا نه ومنو غوږ ورته کېدو زموږ او ستاسې پلار هغه شخص دی واحد شخص پر ټول دنیا کې پلار دی چې غواړي زوی د ته څخه هم موافق شي پوهېږې اقبال صاحب مور 9 میاشتې بچی په ګېډه باندې ګرځوي دا بوج 9 میاشتې وروسته دا بوج نه پاتې کېږي خو یو اولاد د پلار په ذهن کې تر مرګ شپې ورځې پورې تر څو دغه دنیا کې د ګرځېږي پر دماغو باندې بوج وي پر څه باندې
دی غواړي زوی مې موفق وي، زوی مې کامیاب وي، زوی مې برتر وي، زوی مې نیکنام وي، زوی مې باعزته وي، زوی مې برتره وي او زوی مې دغه ورځ ته ورسېږي چې زوی هم چې و دغه مې زوی ده. لکه ما ته ورځ پلار ویلې وایي زوی زما لپاره تر ټولو بهترین ورځ به دا وي ژوندی ده زما پلار الحمدلله. دا مې ستر ارمان هم دی چې چېرته تېرېږو ما ته خلک ونه وایي چې هغه د سید ملوک زوی، چې زه چېرته تېرېږم بیا خلک ما ته ووایي چې هغه د ادریس پلار. دومره به ته مانه عزتمن شي، د دومره مانه نیکنام شي، د دومره مانه برتر و بهتر شي. دا واحد زما د پلار ارمان نه دی، دا د ټولو پلارونو ارمان دی چې ورځ داسې شي چې دا پلار د زوی پر نوم باندې یاد شي. یعنې موږ د پلار خبره نه دی منلې. که چېرته موږ په ژوند کې د پلار خبره ومنو برتره هم یو، موفق هم یو، کامیاب هم یو، دنیا کې به سرفرازه به یو. بیا به دا تعریف ماته نه چې خوشنامه یم، بدنامه یم، بدبخته یم، خوشقسمته یم، خوشناکامه یم. صرف دغه واحد تعریف را سره ومني. صرف دغه ځوانان چې سبا دې نه خدای نه خواسته دا د پلار ګرم ځای در خالي شي او بیا هم ته د فلسفې په شان وایي چې زما پلار پوهېدلو اوس پلار ته ووایه دغه مشکل کې یم، دغه ځای کې بند یم، دغه دشمندار رانه ورکه ده، دغه لار را جوړه که پلاره، زه مطمئن یم بیا به تا سره د تعریف د خوشبختۍ او ناکامۍ او بدبختۍ نه بیا به وایي چې نه زه کامیابه هم یم، برتره هم یم، نیکنامه هم یم او هر څه کولی شم. بېشکه دا واقعا هم ډېر یو هېڅ نه پوهېږم چې څه رقم بیرته تعریف کړم د ژوند تر ټولو هغه تریخ حقیقت هم اوس په دې وخت کې همدغه ګرځېدلی ده چې د پلار د هغه کوم کمی چې ده هغه هېڅکله بیرته هېڅوک نشي پوره کولی او هغه وخت چې پلار تا ته اړتیا لري چې ته ورسره کښېنې قیسې ورسره وکړې، ته دې ورته د ژوند حالات ووایې، ته دې هغه نه واورې، هغه وخت کې بیا ته نه یې. همداسې دا که نه ده چې ته ورته وخت نه ورکوې پلار ته. اوس د ډېری پلرونه دي چې شروع کړي خپله کیسه وکړي د ځوانۍ او هغه لس ځله به یې درته کړي، 11 ځلې بیا ته یې واوره، هغه یو داسې د خوشحالۍ احساس کوي. خو بیا ځینې دي وایي چې یو خو تا وخوړو 20 واره دې تر اوسه دا کیسه راته کړې. او کله چې موږ ماشومانو څو وارې به هم کیسه پلار ته کړي. 10 ځلې. زه پوه شولم بله اقبال صاحب ګرځ دا موضوع دغه موضوع پر تړاو هم نه لري، خو دا خبر د پلار شوله. زما لور د صوفیه نومېږي، ما ته راغله یو څه باندې مو دعوه و لانجه و شرط هم سره تړلی و. ما ته وایي تا بایللې تا بایللې. ما ورته ویل ما بایللې رښتیا، حال دا چې ما بایللې هم نه وه. زه هماغه ځای کې پوه شولم د ژوندانه ټول تصویر کې چې کله ما ته پلار ویل چې بچې ته صحیح یې، حال دا و چې زه صحیح نه وم، زه غلط وم، صرف دې لپاره چې پلار زما په سترګې خوشحالي وګوري ما ته یې ویل ته صحیح یې. زه هغه ورځ باندې پوه شوم چې نه د ژوند په هره لحظه کې زما پلار صحیح و، ما هر لحظه کې ورسره بایللی وه. کور وطن سلامت ژوندی اوسې. باز مو خوږ دی کاش لږ څه ډېر وخت و چې زړه او غوټې مو راسپړلې وای. خیر پارال اوس هغه وخت را رسېدلی چې یو نړۍ مننه وکړم د هغه چا نه چې زموږ خپرونې مالي سپانسر کړې چې کمپنۍ سوپر کولا ده، یو محصول یې مکسي اورنج دی. څېری نوي شوی خوند یې هم تر پخوا ډېر شوی. مکسي اورنج له نوو بوتلونو ډېرو ګاو سره تاسو ته راشي به 2 چنده تازهوالی او انرژي درکوي. د خپلې خوښې څښاک نوې تجربه مکسي اورنج. تلې نوشي جان کوي نوشي جان موشه. زازی صاحب دغه دې ته بیا موږ د مجردۍ بوتل وایو. دا یو له پرته باسته دا هم تاسو کولی شئ چې نوشي جانې کوي هغه کوم هېوادوال مو چې فامیلي وړي، فامیلي هم ارزانه ده او هم هغه هم ده. دا ولې که د خلاص کړه برس مرس ووایه چاپلوسي نو خیر اوسې زه ته ده کې چاپلوسي وکړه زه به ده کې چاپلوسي اقبال صاحب ستاسې خپرونه نور در څنګ چې دغه دوستان ګوري کله چې فیډبیک راکوي کله دوی دوستان خپرونه ته کښېنوي وایي دوی ترمنځ دا ګپ شپ ډېر خوند کوي. تومنتیا مو وایي نه خو دا ګه ورته خاندو در بیا تاسو په الله سپارم.